हुजूर पाक मुबारक ता अल्लाह फरमाई कि तरसो पदे बंदेगानों के त मौजूद नु तर अगे पूरे बाजाब नाराजी او तरसो ची दी दा अल्लाह न बखन अगवाली इस्तिगफार हुई अगे पूरे बम अजाब नाराजी नो दो सीजों दा अजाब दा बंदे दो दा मनع लुए असबाब शो یو د نبی علیہ السلام مبارک وجود نبی علیہ السلام یو ځل منس کو د نور چې تندرونی سینو خلق منس کوي نفل کوي نور تندرونی و صلات الکسوف پیغمبر علیہ السلام کونو دیکھ اللہ و تا جہنم و خواو وی ما تا اللہ د دیوال پا دے مخامخ خیسہ کے دوزخ و جہنم و خو دمر پا نبی علیہ السلام حیبت راغی چے پا منزک را رستو شو او وی فرمائل یا اللہ و انا معهم اغیدہ خیالو کچی گنی عذاب راغی او دا اور پا دی مسلمان دا پاس دا اللہ یو قہر و غضب دے نظر فرمائی و انا معهم اللہ دا خوزو و سریما نو آیا زب ایم و زمان مخی با مذاب رازی دا خدا وعده کرده دا چی ترسو تا موجوده او پده مخدز مکا ستا وجود وی عذاب با نرازی نو زخو و سر موجوده ام اللہ نو بیام عذاب رازی نو اللہ غا اور رستو کو بیا وتا اللہ جنتو خو اون پدغه مانځکه نو دا عذاب دا نراتلو د ختمېدو یو وزر یو سبب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وجود ده جو خدا شو دویم فرمائی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون ترسو چې دی زمانه بخنه غواړي او د خپلو ګناهونو معافي غواړي نو هغې پورې به مذاب نه ورکوم استغفر الله وی چې یا الله زه بخنه غواړم اللهم اغفر لی و یا الله ما وبخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره څومره لوی شخصیت دی او په خپله فرمایي انی استغفر الله فی اليوم 100 مره زد اللہ نه دروازه سل کرتا بخنه غواړم نو چې نبی علیہ السلام مبارک په خپل سل کرتا روزانه د الله په دربار کې استغفار وی او بخنه غواړي دا د نبی علیہ السلام مبارک خپل عادتو سره د دې نه چې الله ته په بندگانو کې نږدې او په مخلوقاتو کې بهترین شخصیت ته او بیام د سلو کارتو بلکې بل روایت کې د سلو نه زیات راغلی دی نو مونږ له خو پکار دی چې خامخا د الله په حضور کې استغفار او بخنه غواړو زمارونو دا الله تعالی دا اوس چې کوم مسلې شروع دي تاسو وینئ دا ټول د الله غضب او د الله قهر دی په مونږ خلقو مونږ الله ته شا کړې ده مونږ د الله طرف ته رجوع نه کوو مونږ الله ته شا کړې ده او هر هغه کار کوو چې په کوم کار الله خفه کېږي الله مونږ خوشحاله نه کوو نو چې الله ستا پروردګار دی ستا خالق او مالک دی تاله ډوډۍ درکوي تاله ژوند درکوي تاله پویه درکوي تاله عزت درکوي ستا ژوند هغه په اختیار کې دی او بیا هم ته نه خوشحاله خفه کوې نو تا به څنګه خوشحاله کړي دا الله قهر او غضب دی په مختلفو شکلونو کې د الله غضب راځي یو شکل یې دا دی چې قحط راشي بل شکل د الله د غضب دا دی چې بیماری راشي بل شکل دا دی چې مقدمې راشي بل شکل دا دی چې دا مونږ تاسو وینو خپل کورونه په خلکو اور او سکور او پنورونو دیرا دا ټول د الله غضب او قهر دی دا څومره چې وینې تویېږي دا د الله غضب او قهر دی اوس د دې غضب او قهر د پاره څه به کوو مونږه د الله په حضور کې توبه وباسو
استغفار به وایو استغفر الله استغفر الله، د الله نه بخنه بغواړو، الله به مونږ الله معاف کوي. حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لزم الاستغفار، سوک چې د استغفار ملازمو کی یعنی ډیر زیاتې وي، د الله نه بخنه غواړي چې الله ما وبخا، استغفار دی ته وي یا الله ما وبخا، یا الله زه د نه بخنه غواړم. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې جعل الله له من كل فرج مخرجا، الله د هر تنگش نه به ولا د وتو لاره وباسي، د هر تنګ دروازې نه او د تروش او تنګ جون نه به الله محفوظ کی. څومره چې سړی په تکلیف کی که هر قسمه تکلیفي هغې نه به الله په امن کی. ومن كل هم فرجا، او هر هغه غم چې د سبب یې نه معلوم د هغې نه به الله خلاص کی. وجعل الله له رزقا من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به الله روزي ورکړي د چې په خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي. د حضرت یونس علیه السلام قوم ته وګوره او جلیل القدر پیغمبر ته وګوره. الله یونس علیه السلام ولیږه نینوا ته. نینوا یو لویه علاقه وه هغه زمانه کې چې ته لاړ شو دغه قوم ما ته وبلو د کفر شرک نه توبهګار کا. حضرت یونس علیہ السلام چې څنګه لاړ او قوم ته نصیحتونه شروع کړل، قوم چېرته منه، دا غریب بیراګیر کو به و، دونه به و چې بېهوشه به شو. چې بیا به کله هوش کې راغی نو بیا به قوم ته آواز وکړه چې ای قومه یو الله ومنئ او د الله پیغمبر ما د الله رسول ومنئ. بیا به قوم راګیر که، بیا به وو قوم نه منل. آخره کې ده ورته د الله را طرف نه د یو عذاب دمکي ورکړه چې ما ته خپل الله فرمایي چې سم شی، که سم نه شوې زه درنه لاړم، ما خپل حجت پوره که، 3 ورځې پس به تاسو عذاب راځي. عذاب به څنګه وي؟ رومبي 3 ورځې به مخونه زیړي، بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه سره شي، بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه تور شي، او بیا په 10مه ورځ به د الله د طرف نه یو اوریځ راښکته شي، هغې کې به اوري ټول به سوځي. اوس هم خوښه ده که ایمان راوړی هم او که نه راوړی هم هغې ورپورې ټوقې کولې زه مړه خپل کار کوه. یونس علیه السلام غریب ته راووت. چې راووت د کلي نه لږ پار شو نو ولاړ دی. اوس بیا هم ګورې د پیغمبر په امت ډېر زړه خفه کېږي. پیغمبر خو د امت دپاره داسې لکه پلار د بچو دپاره په دې فکرمند دی چې الله په دې قوم به د عذاب کله راځي، او خدایه دا مسلمانان که چې د عذاب پرې رانشي. هغه 3 ورځې تېرې شوې، ورپسې هغه 10 ورځې چې ده د عذاب کومې یادې کړې وې هم تېرې شوې. عذاب رانه دی. د دوی د علاقې د یو شپونکي را روانو. یونس علیه السلام بار ولاړو د وطن نه، د هغه شپونکي نه یې تپوس وکړه د نینوا خلک څنګه دی؟ وی ښه خوشحاله دي. وی څنګه خوشحاله دي؟ وی داسې خوشحاله دي چې عیش و عشرت کې پراته دي. وی څه تکلیف عذاب وی څه هم نشته. دی خفه شو چې الله داسې وشو. او د دې قوم یو عادت و، د هر قوم خپل رواجي. دی عادت و چې چا به هم ورته دروغ ویلو، د دروغجن علاج هغې سزای موت و مرګ. چې دروغ څوک وایي به څه به وجنو. خو مونږ ته دروغ وایې، ته خو دروغجن یې، ته څنګه پیغمبر یې او تا مونږ ته دروغ وایې؟ تکذیب به مو کوې. وینونې ذهب مغاضبا، غصه شو، لکې غصه راله. دې قوم ته غصه و، الله ته غصه نو. خو لږ غوندې یو ګیله شکوې هم راله چې یا الله تا خو ما سره په خپله وعده وکړه چې دا قوم به زه هلاکوم او تباه کوم، به ایمان چې راونړي. قوم خو مغسې خوشحاله دی او په سکون او په اطمینان کې دی. روان شو. هلته قوم نه دی اوس نه دی خبر. قوم باندې کې څنګه 3 ورځې تېرې شو نو مخونه یې همغسې زیړ شو. 3 ورځې پسې مخونه همقسې د ده د وینا مطابق سره شو. بیا 3 ورځې پسې مخونه د ده د وینا مطابق همغسې تور شو. او بیا ورپسې وریځ راښکته شوه. چې راښکته شوه قوم لاړ او بادشاه ته یې ویل چې بادشاه سلامت دا به څه کېږي؟
وی دا زما کار دی، اسم نشتا. په افس باندې سور شو، منډې او ترړې او یو خوا بل خوا بادشاه هوښیار و پوه شو چې دا خو جوړ د هغه پیغمبر رښتونی دی او د هغه دا خبره ټیک ده. یاره وی د دې پیغمبر سره نږدې څوک پاتې شوي دي، فلانکې او فلانکې به له ډېر تل دا تل. وی هغه څه وی؟ وی هغه دا وی چې یو الله ومنې او ما د الله پیغمبر ومنه. وی داسې کار دی چې دا سړی ټیک وایي. راځئ ټول قوم توبه وباسو. او بیا بادشاه دونه هوښیار و چې قوم ته یې وی د کلي نه بار وځو، ښځې مه باسئ، ماشومانه مه باسئ او څاروي مه باسئ. ټول د کلي نه بار ځنګل ته ووتل او چغې یې کړه چې یا الله مونږ ته چې یونس علیه السلام کم خدای یاد کړی په هغه زمونږ ایمان دی، مونږ توبه وباسو. او هغه یونس علیه السلام زمونږ پیغمبر دی، شته دی نه، خو مونږ په هغه ایمان راوړو، پیغمبر منو. الله د عذاب زمونږ نه لرې که. او چغې جوړې کړې، دیم چغې جوړې کړې، ښځو نه بچي جدا کړل، بچو به ښځو پسې چغې والې او ښځو به بچو پسې چغې والې. او څاروو نه کټا کټي سړي بیل کړل، نو څارو به هغه بچو پسې چغې والې او بچو به څارو پسې چغې والې. د حیواناتو هم شور او چغې جوړې شوې، د دیم چغې جوړې شوې. هغه قوم نه الله هغه عذاب پورته کړ او ریستلار عذاب ته پورته کړ. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم ما سوا د یونس علیه السلام د قوم نه بل داسې قوم په مخ د ځمکه نه دی تېر شوی چې راغلی عذاب ته پورته شوي. دې باندې عذاب راغی او بیا توبه وایسته او مسلمانان شو، الله ته عذاب لرې کړ. نو دې خو مسلمانان شو، الله ته عذاب لرې کړ. هلته یونس علیه السلام ته خو د مسلمانۍ پته نه لګي. هغه څه دی دې قوم ته چې ظالمانو ولې تاسو دا توبه ونه ویستله او لږه ګیله غوندې د الله نه هم پیدا ده، شکوه غوندې چې الله تا خو ما ته ووایي چې زه عذاب راولم، عذاب خو پرې رانغی، منځ کې معامله خو بدله وه. دې روان شو، د الله د حکم اړو انتظار یې ونه کړ. پکار دا وه چې د الله ته رجوع کړی وایي چې الله تا خو ما ته داسې ویلي او کار خو داسې وشو. نو بیا پیغمبر الله پریشانه نه پرېږدي، فوراً فرشته ورته لګېږي. د الله د حکم انتظار یې ونه کړ او نیغ لار د دریاب په سفر کشتۍ ته وخته. الله په دې خفه شو. بعضې وخت کې که یو ناپویه انسان غټه ګناه وکړي نو الله پې غږ ورته نه کوي، صبر ورسره کوي. او که لوی سړی پوټې ګناه وکړي نو هغه له مضبوطه سزا ورکوي. دارنګې یو سړی وي که نه چې کوم ورته ډېر نږدې وي او حج یې هم کړي او ږیره یې هم پرېښي، هغه چې غلطي وکړي هلکه لا ولې دې کړی، بل سړي ته ملامته کوي نه، زمره که هغه نه کوي نو پرور ته خو حاجي صاحب هم یې، تا خو ږیره هم شته، ته خو تهجد هم کوې، ته خو منځونه هم کوې، ته خو نیک سړی، تا ولې دا غلطي وکړه. او خلک هم په معاشره کې هغه ته بیا په ښه نظر نه ګوري. بل سړی به وي ږیره خیلی به او ګناهګار به د خلکو مخکې به په ودونو کې ګډېږي او پروا به څوک نه ساتي. خو که چې د ږیرې والا لاس ماس وړقول وړقول او یو دولچک یې ووو، خو یې دا لا شیخ دی ګوره او دې ملا تاویږي. نو نیک انسان نه که معمولي غلطي مو شي نو خلک یې نه برداشت کوي، او د غلط انسان نه که ډېره غلطي هم کېږي نو خلک یې برداشت کوي. دا د الله قانون هم دی. نو یونس علیه السلام ګناه نه ده کړې، خو دلته یې صبر ونه کړ. پکار دا وه چې الله ته یې صبر کړی وي چې یاره الله ماله تا خو ما ته داسې ویلي داسې چلو شو. نو الله به فوراً جبریل علیه السلام یا بله فرشته رالېږلې و، انتظار یې ونه کړ، نیغ لاړ کښتۍ ته وخوت. کښتۍ روانه وه چې د دریاب دې منځ ته شوه، کښتۍ به دا منځ کې ودرېده، نه مخکې دې نه وروستو دې چپې شروع شو. دومره خطرناک طوفان راغی چې دا کښتۍ ممکن نه چلولی وي. نو د هغه زمانې دا رواج و چې هغه زمانه کې خو وینځې او مریان ډېر زیات وو، غلامان د هغوی دا رواج و چې کوم غلام او مریی به د مالک نه وتښتېده او کښتۍ کې به کېناسته نو هغه کښتۍ کې به دا چل کېده. د کښتۍ هغه چې کوم مشر مانګې و هغه اعلان وکړ، هلکه وایي یو مریی چې ته د خپل مالک نه تښتېدلی دی هغه راته ځان وښایه چې هغه څوک دی، چې هغه مونږ دریاب ته وغورځوو، دریاب به غلی شي او که داسې دی ټول غر کېږو. یونس علیه السلام پوه شو، ودرېده، وایي زه هغه غلام رایې یم، زه د خپل رب نه تښتېدلی یم او ما دې دریاب ته وغورځوې. هغې وایي ته کوم ځای کې دی چې تا خو مونږ پېژنو، ته خو ډېر نیک سړی،
دې شکل ته دې وګوره، دې خوی ته دې وګوره، ناستې ولاړې ته دې وګوره، نه ته نه بل سړی دی. قراندازي پکې وکړه، ځکه چې سړی معلوم کړو چې قراندازي وکړو د ده په سر راوخته. فساهم فکان من المدحدین. ننوي تنیجي بیا قراندازي وکړه، بیا د په سر راوخته. درې ځله قراندازي وکړه او درې ځله د په سر راخته. هغې به وایي په تا زمونږ یقین نشته، ته غلام نه، ته خو اصیل سړی. بهر کیف راوی رشته او دریاب ته وغورځو چې نوره کشتۍ اوس بچ شل. الله یو کب مقرر کړ، کب خوله وازه کړه او د دریاب د کشتۍ د خواله راورسېد. خو چې دې سینګ ور وغورځو نو هغه کب فالتقمه الحوت، هغه کب الوا تیر کړ. دومره غټ کب و چې شخوند یې پې مو نه و، چې هسې په غاښونو دې زخمي نه شي، شخوند یې پې نه و. نیغ په نیغه کب خیټې ته لاړ. چې د کب خیټې ته لاړ، رب العالمین د کب دپاره دې خوراک ونه ګرځو. یو ښویېدلی یو ګونه لږه زورونه ورکړه، سزا غوندې شوه چې تا زما د حکم انتظار ونه کړه، ته خو پیغمبر وې، ستا نیک نسبت خو ما سره دی، ډایرکټ ما سره رابطه ده. په کار دا وه چې د ما نه دې تپوس کړی وې، د ما نه دې تپوس ونه کړو، نیغ روان شوې. بل پکې د الله دا حکمت و چې د دریاب دا څیزونه ورته ښیي. د کب د سرمن الله د یونس علیه السلام دپاره داسې کړه لکه شیشه، بهر هر څه ورته ښکارېدل، دې دننه دی او بهر ورته هر څه ښکاري. او کب ته الله دا ور واچوله پړه کې چې شا به څومره دریابونه یې ټولو کې چکر وه. په ځمکه چې څومره اوبه دي، یو دجله او فرات او نیل او په ټولو کې کب روان دی، چکر لګی. او حضرت یونس علیه السلام په دا منځ کې لکه کرسی کې چې بنده ناست دي او بهر ټول منظرونه یې د الله دا قدرتونه هر څه ولیدل. خو هلته څه کوي، ګیر خو دی جیل کې خو پروت دی، د الله جیل کې پروت دی. پروردګار چې انسان را ونیسي او سزا ورکوي، الله دې د خپل قهر او غضب نه وساتي، هغې سره بیا څه نه برابرېږي. دې هلته لګیا دی او دې زاري کوي. فنادا فی الظلمات، الله وایي په تیارو کې چغې وایي. یو د شپې تیاره ده، د دریاب ځان له تیاره ده، د کب د ګیدې ځان له تیاره ده. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا الله ته د هر قسمه عیب نه پاکې. خدای ما په خپله ځان باندې زیاتې کړی، ما ظلم کړی، زیاتې مې کړی چې ما ستا د حکم انتظار نه دی کړی. بر په اسمان کې فرشتې دي د الله د عرش سره خوا کې، ملائکې مقربین الله له دنیا له دې حالاتو نه خبروي، کله کله الله خبروي. هغه فرشتې چې د عرش نه ګیر چاپېره دي، هغې الله ته وي الله د تسبیح اواز راځي. او داسې معلومیږي چې څوک چاته ګیر دی، سخت ګیر دی، سخت پریشانه دی، لکه ډېر په سلبو کې او ډېر د زړه د اخلاص نه او ډېر د زور د هغه دله نه ستا تسبیح راوځي. او الله داسې معلومیږي چې چاته ډېر لاندې دی، چې د ځمکې ویښ کې څوک ګیر دی، نو هر ځای کې چې ګیر دی پروردګاره تسبیحات وي او وي بلکل شته. یو بندر یې ما رانیولی دی، دا د هغه تسبیح دی. الله ډېر زاري کوي او ډېر د زړه له تاو نه دا کلمه راوباسي، سلګو سره یې راوباسي. او کوم ځای الله دې ګیر کړی دی، وایي کب ګیره کې مې ګیر کړی دی. او د دریاب د ځمکې هغه د ویښ تل ته مې رسولی دی. هلته الله ته فرشتو زاري شروع کړه، پروردګاره هغه ډېر نیک دی، هغه ډېر مخلص دی، الله ستا دپاره ډېر بې تبلیغ او دعوت وکړه او قوم یې وبله او ډېر واله او ټکول یې پکې وخوړل. پروردګاره دې خو معاف کړه. او دې هلته وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله ستا نه ما سوا بل رب نشته، یو ته سبحانک. او پروردګاره د هر عیب نه پاکې، هېڅ عیب تا کې نشته. انی کنت من الظالمین، دا غلطي زما وه، ما غلطي کړې ده او ما زیاتې کړې ده. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي، ګوره ما وایي چې د الله غضب او قهر راشي که نه، بیا بل شانتي چې دا تسبیحات د شروع کړل.
قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وی که دا کب په دې ګېډه کې د یونس علیه السلام زما تسبیح نه وي تر قیامته پورې به مې د کب له جون ورکړی و دله به مې جون ورکړی و او همدقسې د کب په دې ګېډه کې په دا جیل کې به دی پروت و. خو زما تسبیح یې شروع کړله نو زما رحم پرې راغی. څلوېښت ورځې د کب په ګېډه کې څوک اتر ورځې یادوي اوور ورځې او څوک څلوېښت ورځې یادوي د کب په ګېډه کې و. اخره کې ګوره الله خو بادشاه دی که نه د دې نه یې بند کړی و چې د کب خوراک نشي هضم نشي. الله په دې قادره دی. څلوېښت ورځې پس مثلا یا اوور ورځې پس اختلاف په روایاتو کې شته کب خوله اوچته کړله او الټه یې وکړلې او الټو کې یې بار راغورځو د دریاب غاړې ته. دا د استغفار برکت شو. دا د الله نه توبې او د بخښنې برکت شو. په قوم یې راغلی عذاب ختم او یونس علیه السلام عقل مني چې د کب ګېډې ته دې څوک ورسي او بیا د جمدې ته روځي او بیا داسې کب پروردګار یونس علیه السلام د کب د ګېډې نه د هغې بخښنې په ذریعه او د خپلې عاجزۍ او د توبې په ذریعه جمدې راویسته چې الټه یې کړه د ده وجود کچه شوی لکه نور پې نه و لګېدلې هوا پې نه وه لګېدلې او د کب ګېډه کې اوبو کې پروت و نو خامخا د بنده وجود کچه کېږي نو پروردګار پې فورا د کدو بوټې زرغون کړ. لکه ونه خو نشته د کدو بوټې پې زرغون شو هغې پاڼې وکړلې هغه پاڼې پې د پاسه خورې شوې چې د انور نه یې بچ کړي. یو اوسۍ الله مقرره کړه هغه اوسۍ به راتله او هغه خپل تیبه د دې خولې ته نږدې کول او ده به د هغه رول په هغې به خپله ګزاره کوله. چې کله یې د وجود هغه سرمن کلکه شوه نو هغه اوسۍ بنده شوه نه راتله او د کدو هغه بوټ هم اوچ نو ده وجړل. الله هغه اوسۍ مې ملګری هم نه راځي نن خو رانله پرون هم رانله او پروردګار هغه بوټي و د کجورې د کدو هم رانه وچ شو. الله وی بس دی پازه بیا قوم له لاړ شو نینوا والا ته لاړ شو. الله هغه هغوی نه خو زه تښتېدلی یم په هغې خو هغه عذاب رانغی نو پروردګار ورته وی چې ما په هغې ستا تا ته چې مې کومه پیشنګویي کړې وه او تا ورته څه ویلي وو مقدسې وشوه عذاب پرې راغی هغې ما ته چغې وویلې زاري یې وکړه او فریاد یې وکړو توبې وویسته او مسلمانان شوي د سیل مې د ماشوم نه واله تر د بادشاه پورې ټول ښځې نر مسلمانان شوي دي. نو چې دی مسلمان شو زما نه یې بخښنه وغوښتله نو تا بخښنه وغوښته ته مې معاف نه کړې د کب د ګېډې نه مې راونه ویستې نو هغې م بخښنه وغوښته معافي یې وغوښته نو ما هغې معاف کړي دي او لاړ شه تا پسې ګرځي لاړ شه هغې له ورځه اوس یو شپونکې ولاړو هغه ته یې وکړې دې خوا راشه وی ته د کوم ځای وی د نینوې یم وی لاړ شه د نینوا خلکو ته ووایه چې ستاسو هغه پیغمبر یونس علیه السلام پلانکي ځای کې ناست شپونکي وی چې د نینوا د خلکو خو دا رواج دی چې څوک دروغ ورته وایي او وجني هسې نه چې دا دوی ته ووایم چې یونس علیه السلام هلته ناست دی او تا هغه یونس پیغمبر نه یې ما به مړ کړي وی دې چیلې نه یو دوه چیلې راول د کندک نه دوه چیلې والا راوستی وی دا د ګواهان دي زه بوځه دا به دلال وی دی به ګوی دا شپونکې لاړ هغه دوه چیلې بوتې چا بادشاه ته ور ورسو بادشاه سلامت دا سړی راغلی دی چې یونس علیه السلام خو د دریاب په غاړه پلانکي ځای کې ناست شپونکي ته څه خبرې چې هغه یونس علیه السلام دی وی د چیلو نه تپوس وکړي دا چیلې ما لګوی کې چیلو ولګوی وکړه چې او د الله پیغمبر یونس علیه السلام په موږ لاس راښکلی دی او هغه د خدای پیغمبر د پلانکي ځای کې ناست بادشاه سره د خپلو وزیرانو او د نږدې خلکو په لوی جلوس کې لاړ او یونس علیه السلام یې په ډېر محبت او په ډېره مینه راوچت کړ او په ډېر لوی جلوس او استقبالیه کې نیلوا ته راوست او د خپل ټول قوم مشري مذهبي مشر هغه زمانه داسې وه چې د مذهب مشر به جدا و
او د قوم د بادشاه مشر به جوده دا د داود علیه السلام په زمانه کې دواړه بیا یو شو چې د مذهب مشر دا به د قوم بادشاه هم وي او چې کوم د قوم بادشاه وي هغه مذهبي پیشوا او مشر به هم وي د داود علیه السلام زمانه کې دا چې د هغې نه مخکې داسې نه وه بادشاه نیک صالح مسلمان شو ایمان قبول کو قوم ایمان قبول کو یونس علیه السلام میں پیغمبر شو او خوشحاله ژوند یې مزیدار تېرېده ورونو خبره کې زما مقصد سو ادا چې په کم قوم د الله هغه داسې د دې نه سخت غضب او قهر و نو حضور پاک مبارک فرمایي چې په استغفار درې فایدې شو یو د مصیبت او تکلیف او تنګش نه دی الله وباسي غم دی الله غوسوي او دریم د داسې ځای نه رزق درکوي چې ستا خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي زما ورونو الله عذاب چې لرکوي نو بس ذریعه توبه او استغفار دی چې الله معافي غواړم د استغفار بخښنه غوښتل خو توبه ده که نه چې الله زه د خپلې ګناه نه معافي غواړم توبه وباسم او الله ما معاف کړه د اخبار کې بل ورځ یو بیان راغلی و دو درې ورځې په اخباراتو کې وچلېده چېرته مردان کې یو جینۍ خوب لیدلی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی او بیا پیغمبر علیه السلام هغې ته وایي چې دا د الله قهر او غضب دی په دې مخلوقو نو یو دې مخلوق د توبه وباسي ګوره هماغه د توبې خبره پکې راغله او دویم د قرآن شریف یو صورت یې ورته ښولې د سوره شمس والشمس وضحاها په دې خیري سپارو کې دی د دې صورت د 20 کرته تلاوت کوي هغه جینۍ بیا اخبار لیکلي چې هغې دوباره بیا خوب ولیده او په دویم ځل بیا ورته نبي علیه السلام هم په خوب کې دغسې فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې توبه وباسي دا عذاب به لر شي او د دغې سوره شمس والشمس وضحاها صورت تلاوت ته کوي ورونو د دین مسله دا ده چې چا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید دا خو رښتونی دی لکه نبی علیه السلام فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدلم نو د په حقیقت کې ولیدلم شیطان زما په شکل نشي کېدی نو چې پیغمبر علیه السلام یو بنده په خوب کې وویني دا رښتیا دا دروغ نی البته خوب څه شرعي دلیل نه دی لکه خوب کې بندر ته بعضې وخت یو شی واورولی شي او د ده نه هیر شي بل شی وله ذهن ته راشي نو په دې بنیاد خوب شرعي دلیل نه دی چې بعضې وخت د سړي نه خوب هیر شي کله ترې ګډوډ شي کله په خوب کې ورته یو شی وښولی شي او ځکه ذهن ته بل شی راشي نور چې نبي علیه السلام څوک په خوب کې وویني نو هغه رښتیا نو دې خبره کې خود شک هم نشته ځکه یو حدیث کې هم دقسې راغلی هم ده چې نبي علیه السلام مبارک نه چا تپوس هم کړی دی چیرې د تکلیف او د مصیبت په وخت کې موږ څوک وو نو همدا صورت یې ورته په خپل ژوند مبارک کې هم ښولی دی نو یو د الله په حضور کې دا وخت ډېره انتهایی ضروري خبره ده چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو الله نه معافي وغواړو دا قهر او غضب د دې امت نه الله لرې کړي او دویم استغفار ووایو دو سیزونه الله دنیا سره لازم پیدا کړی دي یو شیطان او د انسان نفس او بل خوا د رحمت فرشتې او پیغمبران شیطان او نفس دا یو طرف ته دي او د الله فرشتې او پیغمبران او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي شیطان او نفس په سړي زور لګوي چې د الله نه یې لرې کړي او الله د خپلو فرشتو او د پیغمبرانو په ذریعه زور لګوي چې دا انسان ځان ته رانږدې دا مقابله شروع ده د شیطان او د نفس زور ته باطل وای او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر او کله باطل له غلبه راشي او قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی او باطل به همیشه دپاره ختمیږي یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي یاره جي ما خو مونځ اودس شروع کړی دی او زکات هم ورکوم او صدقه هم ورکوم او روجي هم نیسم او ذکر و اذکار هم کوم او جي طبیعت مې قصه مې ګډه وډه شوې ده کله مالی تاوان کې ګیر یم بیماری هم را باندې راځي بچي مې هم نه جوړی
او چې نیکی مې نه کول هر څه ټیک ټاک و مو وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده نیکي دې قبوله خدای دې ځان ته نږدې کوي او دا یاد وساتئ ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ د دنیا تکلیف پہ انسان راغی و دے پہ صبر کئی اللہ پہ ددن گناہ رجائی او دا خیرت مرتبے پہ خدای پاک بلند یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو او پیغمبر علیہ السلام در تکلیفون و دا مصیبتون ذکر کاو صحابی و تسوئی ومل اسقام یا رسول اللہ دا اللہ رسول بیمارے سے توئی واللہ ما مرستو قطو قسم پا خدای کا پا ما کو چتم تکلیف راغلی بیماری پا کسے توئی حضور پاک و تفرمائی قم عنا فإنک لست منا منگ نا پاس زمونگ در ڈلنے پاس شابا زمونگ در ڈلنے نو خام خواہ تکلیف بدر باندے رازی نا مال بم رازی او دا بدن بم رازی او پا اولاد کے بدے مرازی یو صحابیو دا آگا بی بیو دا دوارو یو بل سر ریر مین و محبتو دمر محبتو دا دوارو یو بل سر چه لکا دا خخ آوند او دا خخ دا یو بل سر کم مین و محبتی او خزم دا دی خاون دیر خوخوا او دا خاون دا دی خزم دا خپل خاون دیر زیاد خوخوا او دی خزی دا دی خاون دیر زیاد خدمت بکاو تی کور تا برادن نشو بس لوٹا بیوتا لاس کی نیولی وا ڈوڑے بیوتا لاس کی نیولی وا کدب دا خلین خبر نویستنو خزی بولا شیر از غلاو دقا رنگی دا دی خاون دم دا خز خوخوا تی دا خزی دا خلین بٹکی نوتی چی دا بولا فورا نغبورا کاو دا مین جن دی یو بل سر تیره دا یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناست دی دا خاوند یې ښځې ته وایي ښځې داسې مینه به د چا یو بل سره لکه زما ستا چې ده یاره وایي ګمان نه کوم زما ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده وایي خاونده ستا لږه کمه ده نه ښځې داسې وی نو وایي که اوس مې درته یو شی یاد کړې یو خبره مې درته ووایي بیا نه منې وایي ستا خبره نه منې ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې او زه به ستا خبره نه منم قصه اوږده ده خو دې درته بل اختصار وی وی وایه څه وی وی واده وکړه وی واده مې ده د سره وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې وی ګوره بې وادې د ستا خبره پوره کوم او چې تا رانه واده وه رشته نو خامخا به پوره کوم وی ښه ما د طلاق نه ما جدا کړه خاوند حق دک حیران شو ښځې لیونی که روغ یې څه چل در باندې شو زما نه څه نیمګړتیا محسوسه نه زه دې بدې شم نه خوښ مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې جامه چې تا کومه غوښتې دله راوړم او هغه هم راوړې په مانځه اودس تې نه یم خوښ مې مونځ اودس روجې هم نیسم وایي نه دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې غوسه قسم چېرته مې درته خوړلی دی غوسه مې درته کړې ده وهل ټکول وایي نه دا دې هم نه دي کړې بیا طلاق ولې غواړې بس وی ګوره زما ستا خبره ده تا ما ته ووایي چې کوم شی غواړې در کوم بدل او ما د نو طلاق غوښتې ما طلاق وی بل څوک څوک دې خوښ دي وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم وي که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښ وي ښه نو چې زه طلاق درکړم زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي ته به کې څه زه خو دې حیران کړم څه دې ضرورت دې وایه څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي ما ته هغه وچېدله پوره کړم او که زما په ذات کې داسې نیمګړتیا وي نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم او که زه دې نیم خوښ او هسې زما د مخ د وجې نه وایي چې ته مې خوښې نو هم وایه زه پرې نه خفه کېږم بیا هم طلاق در کوم نیم خوښ سیک ته بل څوک به دې خوښي وایي دا ټول نشته درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې وي هر څه مې پوره کوې او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکې ووایي او زه د هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وایي ښه داسې کار دی دا ده چې دوی نبي علیه السلام سره مشوره کوو حضور پاک مبارک خو جمدی دی موجود دی هغه نه ورته تپوس وکړو ته به هم خپله خبره وکړې زه به هم وکړم که وایي چې طلاق وله ورکړه خو ډېره ښه ده او که وایي چې مې ورکوو نه به دوی ده چې دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدایه دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رالل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تینده کې وخوړ او په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچت یې کړه او وینه ترې پاکه کړه لازق سړي وایي طلاق نه غواړم وی ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما پتا چې ته بیماری نه دی لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه لیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خشته ډېر زما خدمت کې خو دا مې در کې نو لیدې
نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پیسو کوم. خو صحابیات وو که نه هغه خلک وو بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه صحابیات وو. نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دی وخوړو وینه درنه وورته که نه نو پته ولګېدو چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق. اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې شي ذکر و اذکار کوم علماو سره ناسته پاسته کوم ستاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې یم او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده. پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي. یو سړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول زما در سره ډېره زیاته مینه اوره دې حدیث ته متوجه ډېره زیاته مینه مې ده در سره. وی ته رښتیا وې وی او وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې. دا به نه وی چې دا جوړ خدای زه بدي شم. که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی. او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی الله راوسته او الله به یې لرکوي دا د خدای قهر نه دی دا د خدای رحم دی خدای دې ځان ته نږدې کوي. حضرت موسی علیه السلام او د فرعون قصه دې مې یاده. موسی علیه السلام راغی فرعون ته کېناست زه د خدای پیغمبر یم او تعالی راغلی ایمان راوړه تا سره څه نښه شته څه معجزه پیغمبر ته خو معجزه یي وی او بلکل څه معجزه ده لاس یې دلته کې ومنډه واپس یې راویسته لاس به برېښنا کوله خو داسې من غیر سوء د ابرګي مرض والا برېښنا نه چمک به یې و لکه د سپومې په شان رڼا به یې کوله بجلۍ او د بله په شانتې رڼا به یې کوله. یاره دا خو د جادو مادو دی ښه وی ښه ودرېږه بله درته ښیم ځکه نیغي کوله د موسی علیه السلام په مخ کې ته خو ما ماشوم ډېر کړی الم نربک فینا ولیده ولبست فینا من عمرک سنین تا خو ما سره ماشوم ډوډۍ مې درکړې ده جامه مې درکړې ده ماشوم مې نه لوی کړی او ته اوس راځې او زما مقابله کې او د منډې وایي هله وایي شی رانیسه او خوله ورپسې د موسی علیه السلام دا د وخت نه دی دا د وخت نه دی کونټۍ ته یې ګوتې ستا وخت لا وروسته دی دا مې نښه خو فرعون خو پېښ شو چې ده سره خو نه د جیل کار کولی شو نورو بادشاهانو خپل پیغمبران جیلونو کې مات کړل دی به جیل کوي چې څوک کونټۍ ته ورته او نو ورته څه پیاله ورکولی شم او نه په فوج رانې ویشم هغه سره خو داسې طاقت دی داسې چې د دې مقابله هېڅ چا سره نه فوج سره شته او نه ما سره شته او نه بل چا سره شته دا خو هغې نه اجدها خمر جوړېږي یاره اوس که ویمه چې په حق یې خو بادشاهي مې دي خدایي مې دي هغه به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای دی لوی خدای. اوس به څه کوم قوم هم سوچ کې پروت دی یاره وایي دا جادوګر دی قوم سره مشوره وکړه وی صاحب جادوګر دی په دې جادو موږ د خپل وطن نه وباسي د دې خو آسان علاج دی وی دا جادوګران د دې مارا د دې لرګو نه او د دې چوکو نه او د دې پړو نه ماران جوړوي اب راوړي مقابله به وکړي ډېره ښه جادوګران یې راوستل. موسی علیه السلام د اختر ورځې مقرر کړه چې د هغوی کوم ورځ اختر و چې ډېر زیات خلک وي موسی علیه السلام مقصد دا و چې د ټولو خلکو مخکې مپل کوم چې حق واضحه شي زما وروڼو د دې نه مخکې په چینده خان راغلي دي د بره نه په هغې هم راټیک نه شو کله و پې د بره نه وینه را پرېوته وینه توبې به استې ای موسی الله ته د حکم وکړه چې دا وینه بنده کړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي آیات مفصلات مختلف قسم نښه چې اوبه به اسکلي چندخان به پکې پراته کویانو کې چندخان کټوۍ کې چندخان په ګیلاس کې چندخ په جګونو کې چندخان رابل موسی علیه السلام له ګوره د موږ ستا مقابله کېږي هغې پورې ته لږ الله ته ووایه چې صبر وکړي دا خلک به یې ورته راولېږل ډېره ښه بیا به څو د هغې نه پس به پې سپږې راغلې په سرمنو کې په سرونو کې په ویښتو کې سپږې ګارول به بیا به راغلل موسی علیه السلام د درخواستونه به کول د هغې وینه پې راله وینه دومره وینه پې راله چې د دوی چې څومره لوښي و کټویا د وینې ډک به و کویان د وینې ډک د موسی علیه السلام قوم بن اسرائیل هغې له به دا شی نه و دوی له به نو چې دوی به چا سره دوستانه او پکې هغه له به رالل ای ته د خپل کوینې یو جام اوبه راکړه زمونږ کوی کې خو وینه ده ډېره ښه ده اوبه به یې وله راوستې اوبه وې چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قومي د لاس نه به د فرعون د قوم لاس ته واوړېده بیا به وینه شوه تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام یو قومي ودرېږه د خوله کې دله اوبه درکړو
په خپله خوله کې اوبه راواغېشتې او د فرعون د قوم سړي په خوله کې واچولې هغه د موسی علیه السلام د هغه قومي په خوله کې اوبه وه چې د هغه جب خولې ته ورسېدې وینه وه نو موږ ولې د خدای د عذاب نه ویرېږي زما دې قسم یي که الله په قهر شو خدای قسم که څوک دې موږ بچ کړي دغه سیلاب تاسو نه لیده په دې سوات کې په دې کوڅو کې په کومو ځایونو راغلل او څومره بلډینګونه یې ونړولو په دې ځمکو رالل څونه خاوره یې راوړې ده دا خاوره اوس نه اوچتېږي د پټونه څومره آبادۍ او څونه خلک او دې زلزلې ته مو نه کتل په مانسهره کې چې راله څومره غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل ښه به ارام سره ودې یو غرض بناري شي بیا به څه کوې دا بچي زمونږ د الله په اختیار کې دي داسې ده که نه مونږ د الله په اختیار کې یو زمونږ دا غم دا د خدای په اختیار کې دی زمونږ خوشحالۍ الله سره دي زمونږ وجودونه دا ټول الله سره دي خدای ته رجوع کې رونو ګناه نه توبه وباسئ الله په ګناه خفه کېږي او چې څوک الله ته رجوع کوي پرې خوشحالېږي خدای زمونږ نیکي نصیب کړي بوله خان خدای راوستل دومره ډېرو چې د هغې نه ګزاره نه کېدله په دې ټولو ګورې الله ګزاره کوي او تکلیفونه څومره په دې غریبانانو تېر شوي دي په موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ پیاده مدین ته پیاده دي پیاده جامع کمزورې ده پیزار کمزورې ده سر تور دي په میلونو مزل کوي الله ته درخواست کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدای ډېر محتاج یم لس کال یې د شعیب علیه السلام خدمت وکړ مور دلته یوازې پریشانه رور یوازې پریشانه بچې ته لاړ چې ماشوم دی قرآن شریف کې لا یو فتناک فتونه ای موسی تا باندې ما ډېر ازمایښونه کړي دي ماشوم دی په صندوق کې غورځېږي او بني اسرائیلو کې فرعون حکم کړی وی چې کوم هلک پیدا کېږي وجنې هلکان یې ولسونه ووجل دا تکلیفونه راغلل اخره کې مقابله جوړه شوه د اختر فرض جادوګر رالل هغې چا ماران د پړو نه جوړ کړل او چا د رسو نه جوړ کړل او چا د لرګو نه جوړ کړل او سیبه دې میدان کې داسې لقېدل قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم دومره لوی سحر یې راوړه چې الله ورته لوی وایي موسی علیه السلام وایي الله دې سره به څه کوم دا خو ما سره یو کونټی ده خو دا خو ټول میدان سیبه د مارانو دغه ډک دی دا اجدهاګان بلا جادوګرو او هغوی خپلې رسۍ او پړې غورځولې دي دې سره به څه کېږي او د فرعون قوم زنده باد نارې لګي مونږ وګټله الله ورته ته وغورځوه امسا وغورځوه دا له خو ما لوی طاقت در کړی دی القې عصواک چې څنګه یې امسا وغورځوله امسا نه خدای یو اجدها جوړه کړله داسې اجدها یې جوړه کړله یو جام یې د میدان په یو سر کېښوده او بل یې د میدان په بل سر کېښوده او چې دا دواړه جام یې را یو ځای کړې ټول ماران او هغه چې چوکې موکې وې ټول تېر شو هر څه ختم او خېټه کې دونه غټوالی م رانغی نو جادوګر په جادوګر پوهېږي مولا پېژنې چې دا دی او که دا نه دی مونږ خو تاسو نه پېژنې تا ورته خو چې چا پټکې ووه اوږدې جامې یې واچولې او لږې غوندې خوږې خبرې او یو نعت نیم یې راته ووایي تاسو وایئ چې دا د دیوبند نه راغی مونږ ته پته لګي چې دا مولا دی او که نه دی وکیل ته وکیل پته لګي مونږ ته خو چې چا سپین سپي جامې واچوي او تور کوټ یې واچوي مونږ دا قابل وکیل دی او چې بیا چا کې په کورسۍ لا کېناست وکیل ته پته لګي چې دا دی او که دا نه دی داسې ده که نه هر چا ته د خپل قوم پته لګي نو جناب هغې ته پته ولګېدله چې دا خو جادوګر نه دی او دا خو د جادو اثر نه دی مونږ جادو کړی به ټولو په یو ژبه آواز وکړئ آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان فرعون وی دا مخکې میټینګ کړی سلام کړی وه مخکې میټینګ کړی زه یې درپسې لښکر ته یې راځئ چې زه ورپسې بل علاج نشته موسی علیه السلام غریب سره د قوم بیا روان شو کور پاتې مالونه پاتې جیدات پاتې هر څه پاتې الله ته په کومه لار ځمئ په دې ځه لار ورته الله ښایي روان دي جادوګر هم ورسره دي تا مسلمانان شو قوم هم ورسره په منډه روان دي تښتي ځکه د فرعون لوی لښکر ورپسې دی اوس ده سره دا طاقت و چې د امسۍ ورته مخامخ کړې وه خو د الله حکم نو دغه ځای کې دا کولی شو چې الله نه تپوس کړو چې الله د امسا نه ور مخامخ کړو که یو امسۍ ورته لار کې غورځولې خدای څه که د فرعون لښکر نه چې څوک هم پرې نه وي راغلی لیکن الله دغلته منې کړې نه بس د امسا کار اوس نه دی باقي زما کا ځه نیغ ځه او ورپسې شو چې څه منځې لاړل قوم ورته ویل لار دې غلطه کړه دا خو په دریاب وللي دا لار خو په دریاب ختمه شوې ده موسی علیه السلام ما ته خو الله دا لار ښودې الله ته یې رجوع کړو په دې ده شم چې دریاب ته ورغلل دریاب راغی ویل الله خو په دریاب رالم وی شابه دې کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ څنګه دریاب له یوړه دریاب کې ورته خدای لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شي 12 قوم هر یو قوم چې څوک جګړې ونه کړي چې دا خو د قومونو دغلته جګړه جوړه نه شي هر یو قوم په خپله لار روان دی او غوبو ورته خدای په دې منځ کې داسې ودرولي چې یو بل ویني مه چې دا ونه وایي چې هغه بل قوم جوړ غرق شو روان دي پورې وځي چې فرعون راغی خو هوښیار و
هغه وی چې یاره دا خو دریاب دوی ته کولاو شوی دی ما ته خو نه دی قوم ورته اوس بس څه کوو بس هوښیار و پوه شو وی دا زما د یارې نه دوی ته کولاو شو دا زما زور دی لوی خدای خو دی هغه هسې لږه خوا دی خوا کول جبریل علیه السلام راغی هسې ونیو وردن یې کړ او قوم ورپسې جو هلته د موسی علیه السلام پورې وته سره د قومه او دوی په دا میانځ کې شو چې په دا میانځ کې شو الله موسی علیه السلام ته شابه دی وبوله کونټۍ یوسه د کونټۍ هغه اوبه پې جوختې شوې د فرعون سره د ټول قومه خدای پاک مردار کړ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختم مردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دراغه اذا الله رسوله وی ارمان کا هغه وخت دی لیدې وي که زمونږ هغه منظر دی لیدې وي چې فرعون غر کېده جبریل څه منظر وی چې کله دی غر کېده نو ما د دریاب د ویښ نه وي د خوله وازه کړو چغې برلارې کو وی د دریاب د ویښ نه مې توره خطر وویستو په دا خوله کې مې ورته ور ومنډل دا خوله مې وله بنده کړه نو ازمایش او تکلیف په بنده وي په نیکانو بیا ډېر زیات دي خو اخري فتحه د چا ده دا د حق ده باطل ختمېدو روس راغی روس او سیبه قازقستان دی او د ازبکستان دی او دا بخارا دی او تاشکند دی او بل دی او بل دی او پسې په افغانستان باندې افغانستان دی افغانستان کې لوی فساد شروع د دوی لوی هدف او لوی نشان خو علمای او مدرسې وي عالمان یې ونیول مړه یې کړل د دنیا عالمان شهیدان مدرسې ختم کړې او چې کوم خلقیان او دهریان په افغانستان کې ټولو جنډې وړکولې زه بس دین ختم اسلام ختم خدای نه مني که روس خو خدای نه مني او صاحب په جوماتونو کې استبلې جوړې شي اسونه وتړلی شي د علماو مدرسې هغې کې بدعملۍ شروع شوې او چې کومې جوماتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې او چې کوم د علماو خانقاهونو بند شو څه درباري مولیان یې ځان سره ملګري کړل او نو ټول علما حق پرستي ختم کړل الله ورسره څوک کړل هغه روس خدای پاک ډلې وړی که که نه داسې ځمکې له شا ولګېده چې زغم نه شي کولی که ایمان ورپسې پکې وي ایمان خو نشته خو که غیرت پکې وي نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره څوک کړل نو چې امریکا په ګوان کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلی وی چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی هغه چې کوم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل افغانستان نه متقد رسوام شو ذلیلم شو او چې کوم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل هغې کې نن بیا د اسلام جنډه ډقي ازبکستان آزاد شو امام بخاري رحمت الله علیه قبر دی د هغه مدرسه ده همغه درسونه شروع شو تاجکستان آزاد شو قازقستان آزاد شو ملکونه بیا آزاد شو امریکا اوس راغلی بیا ازمایش شروع دی په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایش بیا ازمایش شروع دی او دا ازمایش به وي په علماو به وي په عوامو به وي دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه دا جوماتونه کې یو ځای بل ځای او دا قصې پسې دا ټول د امریکې چارونه دي خدای دې تباه او برباد کړي اوس په افغانستان کې او په عراق کې دغه ځای نه لتې متې شروع کړي دي و دا به تاسو انشاءالله قریب وینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه دارنګې به د امریکې د سټیټونو د تقسیم ذریعه ګرځي دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي ولې دا زه خو ځانه نه ویم ما مثالونه درکړل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان دا خدای فیصله دا به ختمي تماشا کوئ انشاءالله قریب به وي خیرونو کوم شی چې لوښی چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېرې زیات شي بیا څه کېږي او کومه بوجه کې چې دانې ورچې او نه ځایږي شلېږي که نه شلېږي د ظلم یو انتها وي هغې انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا دا خېټې ډز ناري کې دغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واړه نه وي چې خدای مردار کړل دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبې ویني دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې ټوټې کړي فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ تاتاریانو او رالل او په عراق باندې حمله وکړه تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه تاتاریان کتابونه یې راوړل بغداد کې خو لوی دین او لویې مدرسې وې د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې و صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه تاتاریان رالل الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل صیبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو خلک به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلې شو دومره اندازه ولګوئ چې د هغې دریاب اوبو نه صحیح جوړه شوه دونه
هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړول د دریاد ته به تل او د هغې نه به یې مشوانې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوست داسې به خدای کوي انشاءالله العزیز په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچتوي کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به خدای قبلی کړي او دا پدید تر افغانستان د خدای زموږ وطن کې به امن راشي هر څه به ټیک ټاک شي دا د خدای د کتاب وینا بیت الله دا د کافرو په قبضه کې 360 بوتان په مطاف کې ولاړو دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي 360 بوتان د دروازو په حساب ځکه دروازې د کالم 360 څه د پاسه بوتان پراته دي او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې نښې ورکړي دي د جوارې چې د جواري دوی موږ ته ښودی د فتح د مکې واقع انشاءالله که وخت برابرونه آینده جمعه کې به درته وو خو صرف د اخري ټکې درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څومره تکلیفونه تېر شو په خپل ملک کې غریب وخت نه شو په وطن کې وخت تېر نه کړی شو بلال باندې څومره تکلیفونه تېر شو صهیب باندې څومره تېر شو حضرت خباب باندې څومره تېر شو حضور پاک اخر کې مجبور شو خپل وطن یې پرېښاو هجرت یې وکړه مدینې منورې ته چا نه ښځې پاتې شوې کافرانې دي لاړل چا نه خاوندان پاتې شو ښځې لاړې چا نه پلار پاتې شو چا نه رور لاړ وطن یې ورته پرېښود دومره په تکلیف کې غریبانان پراته دي او د حضور پاک هجرت دې میاشت کې هجرت هم ابتدا شوې ده انشاءالله که مقرره د هجرت واقع به هم درته ووایو لیکن الله حق له غلبه ورکوي چې راغې په 8مه هجرۍ کې مکه مکرمه فتح شوه یو چوکه ورسره ده بوت له به یې تک هسې ټس ورکړې بوت به سر د لاندې پرېوته او دا آیات وی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل ختم بوتان ټول دلې وړې شو او بیا بیت الله مبارک ته ننوت او د اسماعیل او د ابراهیم علیهم السلام هغه بوتان یې راویستل غټ غټ بوتان یې جوړ کړي او لاس کې د جوارې نښې وې وی زما د قسم په الله چې د کافرو ته هم پته چې دا جواري دوی نه ده کړې ګوره الزام لګوي په پیغمبرانو باندې هغه بوتان یې ختم کړل بیت الله پاک شو تا نه پوهې الحمدلله پاک دی د بیت الله ځمکه او د مکې الله پاکه کړه نورو خبره دا ده چې باطل به راځي تکلیف به هم راځي غم به هم راځي مصیبت به هم راځي د مال به هم راځي د بدن به هم راځي مسلمان به پرې صبر کوي او اخري غلبه دا به د چا وي د حق دی وقل جاء الحق د قرآن وینا ده وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نو بعضې وروڼه وي هغوی لږه نیکي اختیار کړي ذکر واسکار شروع کړي تهجد شروع کړي صدقه شروع کړي نو الله تعالی ځان ته نږدې کوي که نه پیغمبر ته نږدې کوي نو خامخا تکلیفونه پرې راځي چې دا ګناهونه وله ورجو یا لږې درجې وله د آخرت بلند دی کم او یا لغوندې دوی خفه کم چې لږه نوره رجوع ماته وکړي ما نورم یاد کړي لږ زیات مې یاد کړي او یا لږ تکلیف وله ورکم او لږ مصیبت پرې راولم چې د آخرت وله پاک کم نو مونږ بعضې خلک وایي دا جوړ مونږ د الله نه یو خوا نه د الله خوښ یې ښه په نیک انسان او په ذاکر انسان او په صدقې ورکوونکي انسان چې د الله تکلیف په بال په بدن په بچو راځي ډېرې خوشحاله شي ډېرې وایي انا لله و انا الیه راجعون ډېرې الحمدلله وایي چې شکر دی خدای د عمل مې قبول دی تا ته در نږدې شم نو لږ لږ تکلیف ترې راله راکړه دا داسې وي لکه مور یا پلار چې بچي له په سر زور ورکوي دا عارضي وي او اخري ګټه بیا د حقې دعا وکړي چې الله ربنا رحم خدای مسلمان چې په هر دی په تکلیف او په مصیبت کې مبتلا دی الله هغه مصیبت او تکلیفو ته په خوشحالو بدل کړي یا الله هر څوک چې په رنځونو او مرضونو کې پراته دي خدای رنځونو او مرضونو ورپه روغ صحت بدل کړي خدای مونږ ازمایښونو ته راتلونکي نه یو مونږ د ازمایښونو اطلاعاتو نه په امن کې وساتې الله د امریکا او د هغې اتحادیات رسوا ذلیل خپل وطن ته وشړلی کې افغانستان عراق بوسنیا چیچنیا او فلسطین کشمیر خدای ټول د کافرو او د هغې د ظلمونو نه الله آزاد کړي او زمونږ دا وطن هم د هغې د جنتانو نه آزاد کړي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي خدایه زمونږ یو ملګری دی هغه لغوندې څه مسایل دي ورته دعا یې غوښتې دعا ورته وکړي چې خدای ورته هغه مسایل په خیر بدل کړي یو بل ملګری دی او هغه بیمار دی زمونږ دلته کې یو مولانا صاحب دی الله دې ورله شفا ورکړي یو بل ملګری د هغه پلار بیمار دی الله دې ورله شفا ورکړي چا چې د دعاګانو درخواست کړی دی الله د هغې دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې ورله قبولې کړي الله یو بل ملګري زمونږ کله دلته راشي ډرایور دی وختي ما د ټلیفون وکړه پلار یې ناجوړه دی دعا وکړه چې الله شفا ورکړي څوک مردگان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي اخر وخت کې بقلیده کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول دا ملګری په 2 رکعاته امام سره سلام وګرځي او 2 ته پاتې دي دې پاسې هغه خپل 2 رکعاته دی وکړي هغه دی وکړي دې باندې څه فرق نه پرېږدي ښه
بس عام مونږ خپل پوره کی پيو کې اوبه چول ښه کار دی او که بد کار دی دې کې چا دې ته چا ښه ویلي دي اوبه بې پیسو دي چې پيو کې دې واچول په پیسو دې خرڅه کړي د پيو په برکت دې اوبه په پیسو خرڅه کړي د پيو په قیمت نو دا خو سخته ګناه ده تګي ده دوکه د مسلمان سره ګډون دی یو ګناه نه ډېرې ګناهونه دي کورونو کې ګیسونه مکمل نشته د دې سزې څخه حل وباسم ممبر پسې دی ځکه نه چې څوک د ممبران هغې ته واچي د حل وباسي میں نے دو چاند رات کو نیند میں دے کے تعبیر سره دو چاند دو کومې لیدلې دي دا خو ډېر ښه تعبیر دی او دا اعلی تعبیر دی او دا ښه مستقبل نښه د خدای له ژوند د مستقبل ښه کړي محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 429 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو موضوع اوریدا د حق غلبه دا کیسټ پتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12